بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. ستاسو ورور ستاسو ملګری آباد خان افریدي راغلی ما نن در ادم خیل د یو مشر شاعر محترم ګل عمر صاحب په خوا کې ناست یم. د ادبي رنګونو د پاڼې کتونکي اوریدونکي ټول په تمه انشاءالله چې اوس به ګل عمر صاحب مو ته خپل کلام شریکوي. نو امید دی چې د ټولو ملګرو به خوښ شي. ګل عمر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نیکی الاحترامات د ما اوس چې څو هم واوري هغه که په بارو ملکونو کې دي او که دننه په ملک مسافر دي، زه ټولو مینوالو لا په غونچو سلامونه وایم. د ادبي رنګ ملګرو نن د مو کلي لا تشریف راوړی ده او آباد خان داسې سره دا نور ملګري راغلي دي. نو زه د دوم ډېره شکریا ادا کوم چې راغلو مو سره په دې خړې پړې ځمکې کېناستلو. ډېره مننه. او اوس به ټولو مینوالو لا کلام به ډالۍ کړم وی چې زه چې کله مړ شمه تورې جامې واغونده، راشه په سلګو آخري دیدن به وي، آخري دیدن به وي. سر ته را سره کېنه ښکل مې که په مړون باندې، بیا به مې ونه ګورې ټول عمر ژوندون باندې. څوک به مخ او سر وهي، څوک ولاړ غمجن به وي، راشه په سلګو آخري دیدن به وي. او ټول به وي یاران زه به پکې نه یم، ټول به وي یاران زه به پکې نه یم. کور به وي له حد زما هلته به وده یم. آباد خان صاحب ټول به وي یاران زه به پکې نه یم. کور به وي له حد زما هلته به وده یم. زه به ترېنه لاړ شمه دا کلی وطن به وي، راشه په سلګو آخري دیدن به وي. راشه د وفا په خیال تا پسې ژړېږمه، پس ته مرګه بیا پې څه تاله چې یادېږمه. راشه د وفا په خیال تا پسې ژړېږمه، پس ته مرګه بیا پې څه تاله چې یادېږمه. بیا به عمر چرته وي، خاورو کې دفن به وي، راشه په سلګو آخري دیدن به وي، آخري دیدن به وي.